نن د سړو نه د باګړو دلګان دې ښځو جوړ کړي. د باګړو چشمې به ښځې تعالی کمې چشمې ریبین د ریبین چشمو قیمت ورشئ پوښتنه په حیات آباد کې وکړئ په 2000 په 3000 په 4000 ریبین چشمې کې دا ښځو چې کومې په سترګو کړي دي دا ریبین دي دا زمونږ په سترګو خو د 200-300 روپو چشمې دي که په د نظر دي دا ریبین د په هغې کې 3 قسمه رنګونه دا په 2-3 روپۍ کې من قوم تباه دی د ښځو د لاسه او د جینکو د لاسه تباه دی. انټرنیشنل سکول دی په اسلام آباد کې انټرنیشنل ورشئ په دې خبر اخبار کې چې کوم مغزین راځي تاسو وګورئ چې هلکانو جینکو ته سال جوړ کړی دی. ښځو راته ټلیفونونه وکړي چې دا اخبار چې مونږ لونه ګوري خو تباه شو. ورشئ د اسلام نه قربان شم. یو سړی دی واده وکړو او 6 میاشتې پسې بچی وشو. آیا شریعت کې دا بچی د ده دی او کدا دې ښځې ګویا د خاوند کور ته په خېټه راوړی و؟ اسلام وایي چې اقله موده د حمل چې دا هغه ګویا کې 6 میاشتې ده. 6 میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شو. په ښځه باندې به ګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل ګویا کې د دې د پلار د کوره راوړي. او سطه موده د حمل چې دا هغه 10 میاشتې ده او اکثره موده د حمل چې ده هغه 2 کاله ده. یو بچی 6 میاشتې پس هم پیدا کېدی شي یو بچی 10 میاشتې پس هم پیدا کېدی شي او یو بچی 2 کاله پس هم پیدا کېدی شي. نو چې 2 کاله پس پیدا شي عمم صحیح دی چې 10 میاشتې پس پیدا شي عمم صحیح دی او چې 6 میاشتې پس پیدا شي عمم صحیح. بیا هغې دپاره قانون دی الولد للفراش. بچی د همغه چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي. اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی. اوس حمل یو پټه خزانه ده هیڅ پته نه لګي. اوس مونږ ته چا سره دا ګرنټي شته چې زه مور د خپل پلار نه راوړی ما شته؟ وایي که نه؟ مونږ خو ټول حلالیان دي وایو ځان ته، لیکن دا ګرنټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفې نه د مور په رحم کې پیدا شوی؟ که زما مور خیانت کړی د دې خبرې څه دلیل؟ دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به هر سړي ته د پلار په نوم آواز نه کیږي. اے د پلانی سړي زویا دا آواز به نه کیږي، ځکه چې خو د حشر میدان دی لا تعداد مخلوق به پې ولاړي او د دروغو ځای نه دی. نو کېدی شي چې دا مور راوړی د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمیږي. نو خدای د دې حیا ساتلو دپاره به هر سړي ته د مور په نامه آواز کوي. ځکه چې مور دا یقیني ده او پلار متعلق چا سره هیڅ ګرنټي نشته. نو د دې حیا
او د پردې ساتلو د پاره به الله په قیامت کې د پلار په نوم आवाज نه کوي، د مور په نامه به आवाज کوي. عزیزانو د الله نه لوی پرده پوخ بل څوک شته؟ قانون په دنیا کې څه دی؟ قانون که یو سره دی په یو ګناه ولیدو او پرده دی په واچوله، نو الله به په قیامت کې ستا په سلو ګناهونو پرده واچي او جنت ته به ولیږي. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ دیو نیک کار بنیاد کے خو او تر قیامت پورے اغا نیکی د پاسا تعمیر کے د او اغا سے نیکے خلق کولے بیا نداول بنیادی خودن کے چدے داب پدے نیکے کے ورسر شریکی او چاچ د یو بد کار بنیاد کې خو نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ور سره پکې شریک. نو د قتل ډومبنه بنیاد د ځمکې د پاسه قابل خو او تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناګاری دومره ګناه به داغه په سره. عزیزانو زمونږ د ملک کې وګورئ چې زمونږ کا خیالو کوي هر بنیاد د شر او د فسادي خودل دي، د نیکای بنیادی خودن کی ته دا قوم اډو پاتې شوی اوس نه دی. نو د دې وجه نه ډېر خیال کوئ چې الله دې داسې نه کړي چې زمونږ په لاس باندې د یو ګناه بنیاد کې خودې شي. مثلا اول زنا چې چا کړی دا تر قیامت چې څومره زناکاری کیږي دا اول بنیادی خودن کې به پکې شریکی ورسره. اول بنیاد د جواری چې چای خېده نو تر قیامت چې څومره جواری کیږي دا اول بنیادی خودن کې به ورسره پکې شریک. یا اول ایجاد د شراب چا کړی دی یا اوس اول ایجاد د په ملک استاد پودرو چې چای خې نو دا اول بنیادی خودن کې د پودرو با تر قیامت پورې په دې ګناه کې شریک وي. امام غزالی او مستقل باب لیکل دی په احیاء العلوم کې چې د مرګ نه وروسته سړی په قبر کې د روح داسې تعلق وي د بدن سره چې مرغۍ په قبر کینی نو عموم د لاندې مړی ته پته لګي چې دا نر مرغۍ او که ښځه مرغۍ. بیا خپلوان چې څه وخت کې د مړي قبر ته راشي نو دا مړی دا خپلوانو پراتلو انس حاصلې لکه مور مړه ده او زوی چې د قبر ته راغی نو مور داسې خوند او مزه د زوی پراتلو قبر ته اخلي لکه چې مور ژوندی وي او زوی ورته نږدې راشي او ځان ته غاړې باسي او سپي کی او خوند کوي. دا د کافی علماء مذهب دی چې مړی په قبر کې د خپلوانو راتلل وغیرہ وغیرہ دا ټول محسوس کوي. اوس قبر ته چې سړی لاړ شي علماء وایي چې دی به ورته ودرېږي کم ځای کې دی به د مړي خپو ته ودرېږي او هغه ځای ته به ځان مخامخ کي کم ځای کې چې د قبر لحد وي. مثلا ډېری خو دلته دی د خاورو او لحد لږ داسې بیرته سایډ باندې وي
نو دی به د لحد سایډ ته د قبر د ډیری نه لږ چپ لحد سایډ ته به د خپو طرف نه ورته ودرېږي. علما لیکي چې دغه ځای کې به ځکه ودرېږي چې دا سړی چې قبر ته ورشي نو دا مړی ورپسې که سر ته یې ولاړي نو مخ ورپسې اخواړی، که ډډې ته ولاړي اخواړی، په دغه مخامخ چې ورته ودرېږي نو مړی ورپسې خوځیم نه او دی ورته ښکاري. آداب د ادیری او د مړي د تلو چې دي هغه دادي چې خپو ته به ودرېږي او تلاوت به په دې ملک کې وګوره څومره پیران کور ته به نه باسي، ښځې به وله راشي، ښځې به لاس ورکوي او د هغه لاس به نیسي او صفی دی. کوي داسې که نه؟